چې دا نن ماله دا دولت نه د اسلامي امارت اجازه وکړي دا مشران زموږ والله زه واسکټ ځان ستړم چې کوم ځای له دوی ما تیاره کې وړي همداسې مې وړي زه نن تیار یم ځان مرګ ته زه د پاکستان د پنجابي د خنزیر باندې زما سیم 40 کاله نه عمر بر دی زه عمر یې ده او تندارم ده او خورزیم دي دوه درې ده ایوب خورپۍ ده. نن په دغه بریدونو کې څومره تلفات او خوتي د خپرونې تر پایه را سره مل پاتې شئ. بیا مې مور وه او بیا مې وړاندار وه څلور وړاندې زخمیان دي او ټول زخمي پنجاب باران هم شهید کړی او جماعت له لاړ شي په جماعت قرآن یې سرپه نه ده کړې په ښځې او ماشومانو یې سرپه نه ده کړې. یو ځل بیا د پاکستاني رژیم لخوا په کونړ ډله ییز بریدونه وشو. ډله ییز البته په ده خاطر چې د ولسي خلکو کورونه ځای پر ځای ټارګېټ شو. زما تر شا چې کوم کور معلومیږي دا هم د ننني برید ښکار شوی دی او بېګناه ملکي ولسونه پکې شهیدان او ټپیان شوي دي. دا چې نن په دغه بریدونو کې څومره تلفات او خوتي د خپرونې تر پایه را سره مل پاتې شئ. د کونړ ولایت یارګل سیمې ته راغلی یم او ټول جزئیات در سره شریکوم. البته د کونړ په بېلابېلو سیمو کې بریدونه ترسره شوي دي نو په دې خپرونه کې بیا ټول معلومات ترلاسه کوئ. د خپرونې تر پایه را سره مل پاتې شئ. درنو لیدونکو لومړی به له دې کوره راپیل کړو چې دې کې ما مخکې هم یاده وکړله چې ملکي بېګناه خلک پکې اوسېدل او ښځې او ماشومان یې ډېری برخه وو. دغه د کور څښتن را سره ولاړ دی دې سره غږېږو. لومړی کې خو ستړي مه شئ. خیر اوسه بروه ته څه ښه ښه صحت ښه دی الله رحم درته ښې. د دغه نننۍ برید ټول جزئیات او دغه څنګه رامنځته شو دا کیسه به یې را سره شریکه. نو یو دم د رامنځته شو چې پته نه لګېدل وروره رانه ناست وي یو دم د غربا شول. ستاسې له کوره پکې کوم تلفات او خوتې هغه راسه شوي؟ یوه مریره ده او تندارم ده او خورزیم دي دوه درې دانې ایوب خورپۍ ده. ما مخکې هم یاده وکړه دوستانو چې د دغه بریدونو ډیری برخه ښځې او ماشومان وي. پاکستاني رژیم لخوا چې کله هم بریدونه ترسره شوي دي نو ډیری برخه یې ښځې او ماشومان وي او فکر کوم مالونو ته هم زیان رسېدلی حیواناتو. هو مالونه هم شه دغه کړي دي زیان یې پسوله دا دي غوا ده او پسې دی. دا هم ګورو دوستانو ګورئ داسې دلته نو بیا د دغه کور بزې غواګانې او ان تر چرګانو رسېدلې کیسه. دغه یوه کوټه زیانمنه شوې. اجازه شته چې ورشو داخل؟ دوستانو دغه کوټه چې برحاله د اوسېدو خونه ده په داسې ډول ویجاړه شوې چې هر څه د خاورو سره خاورې شوي دي. دلته نو د یو چا د ژوند هیلې راټولېږي او دغه هیلې د خاورو سره خاورې کېږي. دوستان په دې سیمه کې نور هم ډېر کورونه دي د خلکو په وینا هغوی ته هم ورګرځو. تاسې را سره مل پاتې شئ. درنو لیدونکو په همدې سیمه کې یو کور دا چې ډېر زیات ویجاړ شوی هم دی او د دې سیمې د خلکو په وینا چې ډېر زیات شهیدان او ټپیان
هم دې کورنۍ ورکړي دي. خو یې وضعیت داسې وګورې نو ټینګ به ورته نه شي. دا کور یې په داسې حال کړی دی او دلته مې یوازې ښځې او ماشومان ټارګېټ شوي دي. بیا په همدې سیمه کې او په همدې کور کې دغه خونه لګېدلې. له دې خونې بیا نور کور ته هم تلفات رسېدلي دي او دا خونه یې هم په بشپړ ډول ویجاړه کړې. دا مرمۍ ده که نه؟ ته راشه اسلامه دی. دغه مرمۍ نو فکر کړم له دې ځایه مستقیما راغلې او دغه ځای کې ننوتې. د دې ځای کوم څوک شته؟ تاسې یې وایي، تاسې خو همدې ځای اوسېده. دا د کور دی، ته راشه قاري صاحب ښایي دغه کور جزئیات را سره شریک کړي قاري صاحب چې څومره نفر پکې وو، ښځې وې، ماشومان وو، سړي وو، څو زخمیان دي او څو شهیدان دي. یوه مې مور وه او یوه مې ورنداره وه، یوه مې ورېره او یوه مې کور وه. څلور وه همدې کوټه کې زخمیان دي؟ هو ټول زخمیان. خدای دې شفا ورکړي. نور څوک شته په دې کور کې که یوازې همدغه څلور نفر وو؟ دغه څلور نفر وو. او خواوشا سیمو کې نور کورونه هم شته کو ستاسې کور دی؟ یو کور خو بل موږ وکتو له هغې علاوه ټول درې کوره دي؟ صحیح ده قاري صاحب، ډېره مننه. درنو لیدونکو نو تاسې ګورئ د دې کور یې ډېر زیات تخریب کړی دی او ان بالښتونه یې هم د خاورو سره خاورې شوي دي. انسانان روغتون ته انتقال شوي دي. ما په تېر کور کې هم یاده وکړه چې په دغه خونو کې د ډېرو خلکو هیلې تړل شوې وې، خو پاکستاني رژیم یې په همدې ځای دغه هیلې راټولوي. د باندې ځو د کور دغه نور. درنو لیدونکو دا د همدغه کور دویم منزل دی چې د خوراک څښاک شیان هم له خاورو سره خاورې شوي دي. او دې کور کې ما مخکې هم یاده وکړله چې یوازې ښځې او ماشومان وو. دغه خونه وګورئ دوستانو، دا یې هم نو د خاورو سره خاورې کړې ده او هر څه دلته اوس نو خاورې پراته دي. په دې خونه کې له ماسپښین یا له غرمې وړاندې دې خلکو د خوښۍ ژوند تېروه. د مکتب کتابونه او یا بسته هم د خاورو سره خاورې شوې ده. پته نه لګي چې د دې څښتن به څه ډول وي. او دا د دغه خونې دروازه ده. ځو اوس زخمیان دي مشره؟ زخمیان دي او روغتون ته انتقال شوي دي؟ روغتون ته انتقال شوي. اسداباد روغتون. اسداباد روغتون ته انتقال شوي. احوال ته لرئ چې څه ډنګه دي اوس؟ ان شاء الله وضعیت یې ښه دی؟ ته هم لکه چې ټپي شوی لاس چې راووتم شیشې راباندې اول زما لاس د دې خواته دی ستا کور؟ خو شاته دې شاته او دغه ځای لګېدلی که نه؟ کوم وخت چې راووتې په زړه دې څه تېر شو چې څه پېښ؟ بس نو غم او خفګان دا خو ما نه مې دا تر روژې مخکې رارسېدلی او ته دې خپل کور ته راولي ماشومانان او بیا د دې د کور نه بس دغه کلي وو سپارتال ته انتقال کړي او زما یو تره لګېدلی ما هغه کته کړو دې زموږ ماشومانان دې تر روژې مې کته کړل. اوس تاسې په دې ګاونډ کې په بل کور کې وایي چې یوه مېرمن مړه ده شهیده شوې ده. زموږ تره لور مې راووت د تره د زوی لور مې د هغه مړه ده په دې لاندې کور کې پاتې شوې ده او هغې کور کې مې پنځه شپږ کسان زخمیان دي. او دې سیمه کې یوازې همدا دوه کورونه لګېدلي که نور هم؟ بس دغه دوه کورونه لګېدلي یو دې پټو کې لګېدلي هغه خو مو وکتل. بل کور کوم ځای کې بل کور لاندې دې پټو هغې له ورغلي وو موږ. بس دغه دوه کورونه دي دا کور دی او هغه پټې دی د دې ولې په سر لګېدلی. هلته مشکل نشته؟ هلته مشکل به نه وي. خدای دې زخمیانو ته شفا ورکړي. امین.
تاسو ته دې الله خدای اجر دې درکړي. سلامتیا ورکړي. خیر شي، تاسو زموږ احوال واوښتو. کور کور تخریب خو ډېر زیات دا شوی نه دی. یادوم د دې نه علاوه ګوره دا کور زما دی ورور کنه کوم کور دی ستا؟ زما دا کور دی دا دا سامان مخامخ. او زما د کور دې سامان یې دلته راوړی زما د کور سامان یې اپله وړی دا بل هلته وړی ټولې شیشې لکه دا ته چې څه څونه یینې که نه دا ته چې څونه یینې یعنې داسې کور نشته دی چې دغه شیشه روغه وي تخریب شوی نه دی خو په ده خو دا مرمۍ لګېدلې دا خو بیخي د منځه تللی دی او دا لاندې کور چې تاسو لیدلی دی دا بیخي مکمل د منځه تللی دی او نور دا کله چې څه دی که نه یعنې روغه شیشه په کوم کور کې نشته دی حتی چې دا زموږ جامع جومات دی دا لاندې یینې اوس په کورونو کې څوک وي هېڅوک نشته دی کله نشته دی نو لکه یوه مرمۍ دلته ولګېدله یوه دې ځای کې ولګېده دوه شولې یوه دغه لاندې کور کې ولګېده درې یوه دا دوکان مخه چې دا د جومات مخ ته څلوره یوه دا پنځه دې نه خو موږ صحیح هوا لرو لکه بیخي موږ ته ګاونډ کې دی او نور غټ کلی دی نور پاکستاني رژیم وحشت وکړو خو بیا هم خدای خیر کړی دی بس په دومره مرمیو کې الحمدلله وطنوان په امن کې او پاتې دې شوي. ساعت هم ډېر شکر دی چې ټول کلی تلفات نه لرو مثاله با چې دونه مرمو اوس هم د الله نه ډېر راضي شو الله دې زموږ نه رضا شي چې دا دونه تلفات نه دی موږ چې پیدا شوي سو هم دا ډېر ډوز دی الله به خیر کړي ورزمړه د پاکستاني د رژیم د دې ظلم او وحشت پر وړاندې څه پیغام لري نړیوالو ته؟ نړیوال ته مې دا پیغام دی وروره چې دا اسرائیل بیا هم ګزاره کوي دا د اسرائیل نه خوشي دي او نړیوال خو چېرته واقعیت نړیوال یو بین الملل چېرته وي او موجود وي او غږ کوي چې بشري حقوق دی که نه بشري حقوق یو په افغانستان کې دا بشري حقوق دی مثال چې دا شی بند او دا ازاده دا نړیوالو زموږ دا غوښتنه ده چې اوس دا بشري حقوق چېرته اوده دی چېرته خاموشه دی دا د غږ اوچت کړي که نه چې وروره ولې دا ماشومان تاسو ولې دا ماشومان دولتي ځای ته معلوم دی هغه څه د جنګ د دولتي ځای وله هغه تا ولي ته هغه وله نو ماشوم دا کتاب خو تا ولي د هلکان یتیمانان دي دا به ته مشر دی دا یتیمانان دي د سرنوشته دي بل ورور د بازار لځي بیچاره یو ټرالی یو لاسګاډی هغه چلی هلته دا چې دی دا قاري د قرآن حفیظ دی پروس کال حفظ وکړو په سخته تنده باندې دی بیچاره دا تره دی بیچاره دا خپله ملازم دی دې لاندې مکتب کې د بیله کې لاندې ابتدا نه ده دې کې ملازم دی بس 15 روپۍ ورکوه بیچاره قلم او کتابچه او سپاره یو قرآن ولاخلو د اندازې ته دا ورسو د دې هر څه سربیره به د خپل نظام ملاتړ ولې نه کوو دا خو زموږ نظام دی اسلامي نظام دی موږ یې په هره شیبه کې ملاتړ پاکستان کوو جنګ کې به ورسره وایم ودرېږو. چې دا نن ماله سلا راکړي دا نن او ما پسې واسکټ وتړي انشاءالله دا څه ځوانان چیني زه دا نن هم تیار یم زما په کور او زما په کلي زما په ولس باندې چې حل کېږي نو ولې زه ځان ولې نه وژنم د پاکستان په مقابل کې زموږ جذبه به ورته لا سیوا کېږي سیوا کېږي بالکل به او سیوا د کېږي پاکستان نه به مو نفرت پیدا نفرت کېږي. پیدا کېږي او زموږ د طالبانو چارواکو نه هیله ده چې دې تپوس او غوښتنه وکړي دا انتقام ته بېرته واخلي. خدای دې زړه صبر درکړي آمین. مشره او خدای دې زخمیانو ته عاجله شفا امین چې الله ورکړي. دې عزت وکړي ما تا ته ویلې که نه تاړه مې داسې وایي چې دا نن ماله دا دولت نه د اسلامي امارت اجازه وکړي دا مشران زموږ والله زه واسکټ ځان ستړم چې کوم ځای له دې ما تیاره کې وړي همداسې مې وړي زه نن تیار یم د ځانمرګ د زه د پاکستان د پنجابي د خنزیر باندې زما سیم 40 کاله نه عمر بر دی زه عمر نه زه نور تېر یم یو ځان څخه به 3 پنجابیان یو 3 خبیثان یو 3 خبیثان دا خو به زه مردار کړم ځان څخه یعنې دومره مې داړه دشته کېدلی د دا حالات معول د دا زما کور دی او دا دی نو دا حالات څه بل رقم حالات تېر شو نو بس الله دې ورحمېږي الله دې باقي خیر کړي الله دې پنجاب تباه او برباد پنجاب قرآن هم شهید کړي او جمعات له لاړ شي په جمعات قرآن یې صرفه نه ده کړې په ښځې او ماشومانو یې صرفه نه ده کړې او له څیلمه یې شهیدانوي. او بل دا جامع جمعات دی داسې ورشي ورکته شي جامع جمعات وګورئ یوه شب کې روغه نشته دی دا هغه هم تخریب کړی دی. ستاسې خبره چې اسرائیل دي نو اسرائیل ښه دي وایم اسرائیل کې ښه دي اسرائیل خو دا ریپورټونه مونږ اورو که دا خبرونه خو اورو اسرائیل ګزاره کوي دا د اسرائیل نه دا هېڅ شی نه مني دا الله نه مني پیغمبر نه مني کتاب نه مني دا د اسرائیل نه بیخي ناولي چټل خلک دي اسرائیل خو بیا هم زه یو وخت چې په غږ وکړي لکه وربند کوي دي خو دا بیخي د اسرائیل نه برتر دي الله دې ستاسو قدر وکړي عزتمن شي الله دې ژوندی دوستانو دلته نو داسې الفاظ نه پیدا کېږي چې سړی بیان کړي خپلو خبرو کې ګډوډ شي چې داسې حالات وګوري د وطن او د وطندار داسې حالات ګوري چې کور ویجاړ خوښۍ راټولې او د غم په ټغر سره ناست یو. نورو سیمو ته هم ورګرځو د کونړ مختلفې سیمې ټارګټ شوي دي ملکي او بېګناه خلک پکې شهیدان او زخمیان شوي دي. تاسې راسره تر پایه مل پاتې شئ.
نه زه مې یم مشتاق درنو لیدونکو د پاکستاني رژیم نه یو ځای پاتې دی. سید جمال الدین افغاني پوهنتون په انګړ کې ولاړ یم. هغه مهال چې دلته زده کوونکي یا محصلین درس وایي د درس په پلان کې پاکستاني رژیم په دغه ځای مرموي دي. بعض چکې لګېږي د ونې او روزنې پوهنځی دی. ریښې او هر څه یې خاورې سره خاورې کېږي. درنو لیدونکو بس په منزل ته راغلو. د میډیا څانګه دغه خونه بنده ده، خو دغه سیمه یې هم دغه کومې دروازه یې هم ویجاړه کړې ده. او ډېرو کې چې کوم محصلینو ته پکې زیان ورسېدلی چې هغوی د افغانستان راتلونکی دی، دغه کښتۍ هم ویجاړې شوي دي. او په هر ځای الله اکبر ضرور په دې لیکل شوی چې دلته مسلمانان او بیا افغانان زده کړې شوي. دلته نه بهرنیان شته، نه ترهګریزې ډلې شته. دلته یوازې او یوازې د افغانستان ځوانان زده کړې کوي او په زده کړو بوخت دي. دا ګورئ تر اوسه چې پاکستاني رژیم په کوم ځای بریدونه ترسره کړي دي، نو ټولې ښځې او ماشومان او ملکي بېګناه وګړي. او بیا یې ډېری د افغانستان هغه برخې تارګېټ کړي دي چې د افغانستان د پرمختګ خبره یو بنسټیز ځایونه دي. دغه ځای ګورې مرمۍ په همدې ځای لګېدلې ده. دلته یې د سولر له ښیښو ژوندۍ برېښنا جوړه شوې ده. دا په بشپړ ډول تخریب کړې ده او ویجاړ کړې ده. کاکا جان چې وایي چې په همدې سیمه کې به شتون لرو. کاکا ستړی مه شي، صحت ښه دی؟ کاکا دا راته ووایي چې دلته دې وظیفه څه ده؟ دلته څوکیدار یم. څوکیداري. ښه، نو تاسې وویل چې د پیښې وخت کې همدې ځای کې وئ. جزئیات را سره شریک کوي. تلفات څه شی لرو؟ شهیدان شته، زخمیان شته؟ مخلوق ډېرو زه دلته بار وم او زخمیان پکې شوي دي، خو ما ته داسې معلومات ونه شوه. او بیا امبولانسونه پسې راغله او ولیدي. او دا خلک دي موږ د علاقیانو طرف ته داسې وتښتېدلي دلته چې دا تاسې ویل چې زه په دغه دروازه کې ناست وم، لاندې وم او برید ترسره شو. په هغه وخت کې دې په زړه څه تېر شو؟ بس چې څه پېښ شو؟ موږ د لمر ځای راغی نو بس پوهېدې چې پاکستاني رژیم دی؟ پوه شو. بس خپل دښمن خو پېژنو. بالکل یې پېژنو. موږ خو دغه داسې ابدي دښمن تباه برباد. ډېره مننه مشر، سلامت اوسئ. درنو لیدونکو نو دغه ځایونه هم ویجاړ شوي دي. دا ګورئ دا ځایونه هم ویجاړ شوي دي. مخکې مې هم یاده وکړه چې دغه د کونړ سید جمال الدین افغاني پوهنتون او د ښوونې او روزنې پوهنځی دی چې نن پاکستاني رژیم لخوا ټارګېټ شوی دی. او البته محصلین یې ټارګېټ کول ده.
ځکه چې دلته ټول محصلین دي او زده کړې کوي. او بیا هغه ځایونه چې مخکې مې یاده وکړه چې بنسټیز ځایونه. درنو لیدونکو نورو سیمو ته هم ورګرځو، دغه و د کونړ پوهنتون چې موږ له تاسو سره شریک کړو، ملکیار راسره وکړو. چې و اولاني خالد اسلام وګوره. درنو لیدونکو ما مخکې هم یاده کړې وه چې پاکستاني رژیم لخوا هغه ځایونه ټارګټ کیږي چې د افغانستان بنسټیز ځایونه وي او یا هم بېګناه ملکي وګړي او ولسونه وي، هغه ځایونه ټارګټ کیږي. دلته بیا نو د یو تیلو پمپ ټارګټ شوی او د برید ښکار شوی دی. دلته نو د ولسي وګړو موټرې ډېرې سختې زیانمنې شوي دي او ډېرې زیاتې تخریب شوي دي، ځکه دا د تیلو پمپ دی او په پمپ کې طبیعي خبره ده چې موټرې ډېرې ولاړې وي. دا ګورئ، دا به د یو ولسي وګړي موټر و چې د ځان لپاره یې پرې د یو وخت نفقه پیدا کوله. بلې خواته نو دلته د چاټ والا یوه ریړۍ ده، تی زه خپله وم دغه وایي چې زه یمه. 1 بجې 3 بجې ټیم و چې ما ریړۍ ودروله، مونځ ته تاو شوم، دا مې کور دی. چې زه کور داخل شوم یو ګړز وشو، چې ګړز وشو بېرته چې راووتم دغه حال و. الله نه خیر زه خدای بچ خپله روغه ریړه چې دې ځای باندې دې روغه ورډولې وه ویجاړه یې ګوري. و دقسې ګورم نو اوس څه وکړو، الله نه پېښه وشوه. د سر خیر به غواړو، ته خوندي دا لویه خبره. لویه خبره نور څه کولی شو. درنو لیدونکو ګورئ، دغه بیچاره چې د یو وخت نفقه د دغه ریړۍ نه ځان ته پیدا کوله، ریړه هم لاړه. دغه نو د تیلو پمپ دی دوستانو، او د تیلو پمپ کې ما مخکې یاده وکړه چې هسې افغانانو باندې خدای رحم کوي، ګنې پاکستاني رژیم غواړي چې زموږ ټولو ملکي وګړو ته تلفات واړوي. دغه خونه یې په بشپړ ډول ویجاړه کړې، د خاورو سره یې خاورې کړي، هغه څه خواوشا ساحې د خاورو سره خاورې. خو ښه خبر په دې ځای کې بیا دا دی او ډېر زیات ښه خبر دا دی چې د تیلو ټانکۍ روغه ده، تخریب شوې نه ده او یا هم زیان نه دی ورسېدلی. خدای مه کړه که هغې ته زیان رسېدلی وی نو دې سیمې به تر ډېرو ساحو پورې تلفات ورکړی وی، ځکه چې دلته پټرول دی، ګاز دی او داسې نور ډېر څه. دا ګورئ دوستانو، دا ځای هم ویجاړ شوی دی، دا سیمه هم ویجاړه شوې ده، دا خونه هم ویجاړه شوې ده. په بخښنې سره موږ نه به خبرې په دې غلطېږي چې د وطنوالو بد حال ګورو، په غم راټول یو، د غم په ټغر راټول یو.
دغه وتا نور تیره د نه ښکاري تورتم دی نه ښکاري خو په هر حال ټولو لیدونکو او دوستانو سره مو جزئیات شریک شو درنو لیدونکو اوس نو هم د څاګي سیمې ته راغلو مرکز د صداباد پسې مربوط د څاګي سیمه ده چېرته چې ملکي کور ټارګېټ شوی دی او ملکي خلکو ته زیان اخوتی دی دغه یې موټر دی موټر یې په بشپړ ډول په داسې حال کړی دی چې نه پیژندل کېږي چې موټر لا پاتې او دا بیا داسې کور دی چې دلته نو تازه د آبادۍ چارې روانې دي او دغه خلک د خپل ځان د اوسېدو لپاره دغه ډول کور جوړوي مګر څه خبر چې پاکستاني رژیم به یې د آبادۍ نوې هیلې هم خاورې کوي او د هغوی موټر یې هم د خاورو سره خاورې کړی دی همدغه راز د کونړ په بېلابېل سیمو کې ملکي خلکو ته تلفات اړولي دي او تر ډېره یې ملکي خلک زیانمن کړي دي درنو لیدونکو دا وه د نن ورځې خپرونه چې ما اظهار سلارزي درته وړاندې کړه تر بلې هغې چې ستاسې په درانه چوپړ کې زیږېږم د یو سوکاله آباد افغانستان په هیله خدای په امان